د تر مقام او مرتبه عزتمندو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د یو سړي تر د پلار په شانتي مرتبه او مقام لري. یعنی څنګه چې د والد صاحب قدر او احترام کوي خدمت کوي دغه شانتي کله یو سړي تر وي نو د پکار چې د خپل تر هغه شانتي قدر او احترام وکړي څنګه چې د پلار قدر او احترام کوي. ځکه چې حدیث کې راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې تر د پلار په شانتي حیثیت لري یعنی د پلار قائم مقام دی. دغه شانتي عزتمندو کله چا والد صاحب وفات وي نو ته پکار چې تر خدمت وکړي ځکه چې تر هم د پلار په شانتي مقام او مرتبه لري د پلار په ځای. نو عزتمندو زموږ دا یقین دی چې څنګه د پلار په خدمت باندې دته اجر او ثواب ملاويږي دغه شانتي د تبا د تر خدمت باندې هم چې دی هم هغه شانتي ثواب ملاويږي څنګه چې د پلار په خدمت باندې تصور زړګي چې ذکر نه کوي زړګي ما ورته وایا سړی چې بے تقوا وینو سړی ما ورته وایا.